دا کیسه دومره عجیبه ده چې خلک ورته دروغو فلم ګمان کوي، خو دا رښتیا ده. کارل ټرانزلر یو الماني ډاکټر و چې په 1930 کې د یوې ناروغ نجلۍ سره مینه وشوه. نوم یې الینا وه، ځوانه، ښایسته، خو د مرګ ناروغۍ تبرکلوز سره اخته وه. ډاکټر ټرانزلر هڅه وکړه چې هغه وژغوري، خو ناکامه شو او الینا مړه شوه. دلته کیسه نور هم حیرانونکې شي. ټرانزلر د هغې لپاره مقبره جوړه کړه، خو څو میاشتې وروسته هغه د قبر نه مړی راویست او کور ته یې ویوړ. خو تا غلط نه دي اورېدلی، هغه مړی کور ته ویوړ، وی ساته، ترمیم یې کړ، تارونه، شیشې، ماسکونه او جامې یې ورته واچولې. هر ورځ به یې ورسره خبرې کولې، جامې به یې بدلولې، حتی موسیقي به یې ورته غږوله. د خلکو پام هغه وخت شو چې ګاونډیان شکمن شول. پولیسو مړی پیدا کړ، خو ټرانزلر وویل زه هغه نه یم پرېښی، مینه مې ورسره ده. ټوله نړۍ حیرانه وه، دا مینه که جنون که یوه رواني ناروغي ده. تر ننه دا کیسه ډېره مستند فلمونو او کتابونو موضوع ده.